بلوڅ بیلتونپالو پاکستاني چورلکه رانسکوره کړې. السلام علیکم ستړي مشئ لیدونکو. بلوڅ بیلتونپالو د پاکستاني کمانډویانو هغه الوتکه رانسکوره کړې چې کلات سیمې ته د دوی پر وړاندې د عملیاتو لپاره یې کمانډوي سرتیري وړي وو. د یادې ډلې ویان میران بلوڅ وایي د پاکستاني کمانډوي ځواکونو د کلات سیمې په ناګاهي غره کې د دوی کمپ ته د عملیاتو لپاره راغلي وو چې د دوی تر برید لاندې راغلل او ګڼ شمېر سرتیري ووژل شول. میران بلوڅ وایي پاکستاني چورلکې د جنگ له ساحې زخمی پاکستاني عسکر انتقالول چې د دوی د ملګرو له لوري په راکټ وویستل شوه. د بلوڅ بیلتونپالې ډلې ویان زیاتوي پاکستان حکومت ته تر دې وړاندې هم ویلي تر څو چې د بلوچستان ازادي په رسمیت سره ونه پیژني نو تر هغې به یې پر پوځ همدغه ډول بریدونه دوام لري. دوی زیاتوي چې بلوڅانو د خپلې ازادۍ لپاره قرباني ورکړي او دا قرباني باید بې ځایه ولاړه نشي. له تیرو 2 اونیو راهیسې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د بېلابېلو ډلو له لوري د پاکستان حکومت خلاف جګړې زیاتې شوې دي چې دې چارې د پاکستان حکومت سخت ورخطا کړی. تیره ورځ بیا د پاکستان حکومت د ناامنۍ له کبله د جنوبي وزیرستان واڼه بازار هم وتاړه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.